بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورډ ته. تېره ورځ مو مایکروسافټ ورډ کې انزر ټک کې پکچر وویلی وو. انلاین پکچر غواړي د انټرنیټ له لارې یو پکچر یوه کسیج کې راواخلي، نو انلاین پکچر ورته وایي. که چېرې انټرنیټ سره وصل وي نو تاسو پکچر راواخلي. که چېرې انټرنیټ سره نه وي وصل، ورک افلاین له لارې هم کولی شي چې یو پکچر راواخلي. دغه څه وروسته شیپ دی. شیپ بڼه یا شکل. ډرا شیپ یو شیپ رسم کوي. راځم یو شیپ ته مې چې څه ضرورت شو یو شیپ راخلم. ورسته یو شیپ راسره چې څه یو مثلث مې راواخیستی. صحیح شو. کله چې موږ داسې یو شیپ راواخیستی یو ټول راته راخلاص وګوره ډراوینګ ټول په نامه باندې، چې په هغه کې د فارمټ یو څه برې ونیي چې د فارمټ په نامه. صحیح دی. لکه څنګه چې موږ داسې پکچر راخیستی یو ټول راته خلاصېدی د پکچر ټول په نامه باندې، او دا بیا د ډراپینګ ټول په نامه باندې یو ټول راته راخلاص. صحیح دی. په هغه کې لومړی شیپس دي. شیپس کولی شئ چې یو بل شیپ هم چې کې راواخلي. مثلا زه غواړم یو بل شیپ هم ځان سره ولرم، ته کولی شئ یو بل شیپ هم د چې کې راواخلي. صحیح شو. کنټرول ځای ښه. راځم شیپ ته. دا څه وروسته یا ایډیټ شیپ. غواړم چې دا شیپ په یو بل ډول شیپ باندې بدل کړم، نو ایډیټ شیپ ورته وایم، او درته وایم چې دا شیپ راته په کوم ډول شیپ بدل کړه. راځم په دې شیپ باندې کې په دې شیپ راته چې راته بدل کړه. صحیح شو. دا څه وروسته ډرا ټکسټ باکس دی. ډرا ټکسټ باکس ته کولی شئ په دې شیپ کې چې شي وکړي خط ولیکي. مثلا زه راځم په دې کې اوس چې کوم یو خط ولیکم. صحیح دی. چې پکې لیکم مثلا چې لیکم کمپیوټر، دا د لیکنې پکې وکړه. صحیح شو. د ډرا ټکسټ باکس کار بیا دا دی. ښه. راځم دا ټکسټ باکس چې کوم له منځه وړو شیپ ته. په شیپ کې دا څه وروسته شیپ سټایل دی. شیپ سټایل دا شیپ په مختلفو سټایلونو درته بدلوي. زه غواړم دا شیپ سټایل یې ولري، غواړم یو داسې یو سټایل دا شیپ ولري. فرام فایل د فایل څخه کولی شئ چې نور د شیپ بڼې راواخلي. دا ډول. صحیح شو. دا څه وروسته شیپ فیل دی. شیپ فیل یعنې دا شیپ دې ډاک سي. دا دننه کوم رنګ چې دی دا غواړم چې شیپ یې په دې ډول. دا څه وروسته شیپ آوټلاین دی. آوټلاین مې دا بهر لاین ته وایي. غواړم چې آوټلاین دې ولري په څنګه رنګ دې ولري، په سور رنګ دې ولري. ورته وایم چې مور آوټلاین کالر نور رنګونه یې دي. کولی شئ کاشون د کوډ د لارې کولی شئ چې کې ورته رنګونه انتخاب کړئ چې دا ډول رنګ. صحیح شو. آوټلاین ته راځم. دا څه وروسته اویت پراخوالی دی. آوټلاین وکړم چې دومره چې د آوټلاین شي وي پراخ. صحیح شو. ښه. شیفټ آوټلاین ته راځم. د هغه څه وروسته ډشز دی. ډشز یعنې ډاټ ډاټ ټکي ټکي داسې یو ډول ډاټ ډاټ دی. صحیح شو. ښه. دا څه وروسته شیفټ افیکټ دی. لکه تېره ورځ مو چې پکچر افیکټ ویلي وو، دې کې بیا د شیفټ افیکټ ویلي. دا کوم شیفټ چې په کوم ډول افیکټ کې غواړئ چې کې جوړ کړي. صحیح دی. زه شیډو سایه دي ولري کوم چې دا ډول سایه دي وګورئ. راځم شیفټ افیکټ ته. دا څه وروسته شیډو دی. شیډو اپشن دی. لکه تېره ورځ مو چې ویلي ور ټرانسپرنسي خیروالی د څومره وي د دې سایې. ګورئ زه وکړم چې دا خیروالی دي داسې. صحیح دی. سایز اندازه د سایه چې شي غټه. صحیح دی. سایز اندازه یې راځم د سایه چې غټه. بلور همدارنګه انګل ودیږه د ډسټنس فاصله د دې شیپ څخه د سایې فاصله. تېره ورځ دا موضوعات ټوله په پکچر کې ویل دي، نو بیا ضرورت نشته. ښه. راځم شیپ افیکټ د شیډو څخه وروسته ریفلکشن. ریفلکشن یې انعکاس. شیپ ته چې شي ورکوي یو انعکاس. راځم شیډو ته ورته چې نو شیډو سایه دې وکړي. وایي انعکاس دی. راځم بېرته یې شیپ افیکټ ته راځم. ریفلکشن انعکاس یې هم لري. ښه. شیپ افیکټ ته راځم. د هغه څه وروسته ګلو ده. ګلو یعنې ځلا. داسې یو ځلا ولري. کنټرول زاید. ښه. شیپ افیکټ ته راځم. سافټیج دی. سافټیج تېره ورځ نه باول 3D دا ټول موضوعات په تېره ورځ چې کړي دي ویلي مو دي، بیا ضرورت نشته. ښه. راځو زه ورته وایم چې شیفټ دې په کوم نو آوټلاین ورکوم چې سور آوټلاین وي. صحیح. ښه. هغه څه وروسته رالو دې موضوعات دی. ښه. شیډو ریفلکشن دا موضوعات دي. ټکسټ ډایرکشن.
ټکس ډایرکشن دا موضوعات وروسته بیا وایي ټکس ډایرکشن د خط څخه وایي مثلا زه راځم په دې کې چیش کوم یو لیکل پکې کوم مثلا پکې لیکم چې کمپیوټر ټکس باکس یې څه چیش کوم هغه څه وروسته رالو دا بیا دلته مو د چیش سټایل وویل د شیپ سټایل وویل دا بیا چې دا کوم خط دننه پکې دی دا بیا د هماغه سټایل چیش کوي درته اپلای کوي چې هغه خط یې ګورې په کوم ډول رنګ زه درته چې خط یې په سور رنګ صحیح دی دا زما د دې خط اندازه مې څه چیش کوم غټوم یې د دې اندازه مې چیش کوم عمره غټوم صحیح شو دا زما فارمټ دی هلته درته وایم چې خط یې د خط آوټلاین دې ولري په سره کوم رنګ دې ولري مثلا چې په دې ډول رنګ دې آوټلاین ولري صحیح دی راځو آوټلاین ویت پراخوالی د آوټلاین څومره مثلا چې آوټلاین دې ولري تاسو ګورئ خط سور رنګ دی خو آوټلاین یې شاوخوا ژیړ رنګ دا شیز دې وي او که یا مثلا چې نه همداسې ساده دي صحیح شو دا وروسته ټکس افیکټ دی ګورئ دا موضوعات مو ټول ویلي دي ریفلیکشن دی ګلو دی بلاک دی په دې کې دغه یو شی پکښې چې اضافه دی چې هغه ټرانسفرم دی ټرانسفرم ته غواړې دا خط په کوم ډول چې زه ورته وایم چې دا دې په دې ډول دا زه وایم ټکس افیکټ دی راځم دغسې وروسته ټرانسفرم ته راځم ورته وایم چې دا خط دې په دې ډول ښه دغسې وروسته ټکس افیکټ ته راځم چې نه ټرانسفرم ته راځم چې په هغه ډول سره دې نه وي بلکې په کوم ډول سره زه وایم چې په دې ډول سره مختلف ویکټورونه کې مختلف ویکټورونه دي تاسو یې ورته انتخاب کړئ په خپل کمپیوټرانو کې ټول درسره چیز ویستي عملي کیستي مثلا چې په کوم ډول دې وي په دې ډول صحیح شو ښه او زه دغسې وروسته یې ټکس ډایرکشن دی ټکس ډایرکشن د خط ګرځول صحیح دی راځم دې ته راځم ټرانسفارم ته راځم درته وایم چې دا دې ساده خط دی صحیح او وروسته ټکس ډایرکشن دی خط ګرځېده دې ګورئ په دې راځم ورته وایم چې دا دومره دې وګرځي راځم په خپله دې هلته راځم الاین ټکس ټاپ په سر کې دې وي میډل په منځ کې دې وي او که باټم لاین د خط موقعیت خط یې په کوم ځای کې زه ورته وایم چې خط یې په میډل کې دغسې وروسته ګریټ لینک دی ګریټ لینک به په زد کې موږ دلته چیش کوو وایي لینک موضوع صحیح ده راځو فارمټ ته فارمټ وروسته پوزیشن دی چې تېره ورځ مو هم دا چیش کړی وو ویل پوزیشن کوم ځای کې صحیح دی دا تېره ورځ به ټول موضوعات راپ ټکس مو ویلي برینګ فورورډ سینډ بیک فورورډ دا مو تېره ورځ چیش کړي وي راځو وروسته سایز د شیپ اندازه څومره اندازه دا موضوعات مو ټوله تېره ورځ چیش کړي وي کوم نوی شی پکښې نشته دې تاسو په خپل کمپیوټرانو کې عملي کړئ انشاءالله کوم مشکل وي راته درسره نه وي صحیح شو ښه په پنځټ کې تر شیپ وروسته سمارټ آرټ دی چې راتلونکې ورځ د سمارټ آرټ موضوع